بسم الله الرحمن الرحیم. د الکاينونو سره د هیلوجن اسیدونو یا د HX اسیدونو تعامل. نو کله چې مونږه HX چې دی یو غیر متناظر الکاین سره یوځای کوو، نو دا مونږ سره ترسره کیږي په دوه مرحلو کې. نو اول خو مونږ سره متناظر الکایني، نو هغه کې څه مشکل نه وي، کارب سره هایدروجن وصلیږي. خو مونږ سره په نتیجه کې یو غیر متناظر حاصل چې دا په لاس راځي. نو که مونږ واخلو R C درې ګونې اړیکه CR، دا یو متناظر الکاین دی چې انګلیسي کې دی ته سیمیټریکل الکاین ویل کېږي، یو متناظر الکاین دی. او د دې تعامل که زه د HX سره وکړم، HX سره ما سره R C دې کې که د هایدروجن R یو سره نښلي، که دې کاربن سره نښلي او که دې بل سره نښلي پروا نه کوي، دا موږ سره راځي. خو دا یو انسیمیټریکل دی، دا موږ سره څه دی؟ یو انسیمیټریک، یو غیر متناظر. مخکې متناظر و، ما په دو برخو دا ویشلی شو یو شان. اوس داسې یو مرکب په لاس راغی چې غیر متناظر دی، په دو برخو یې نشم ویشلی. نو کله چې زه متناظر الکاین سره HX یوځای کوم، نو هایدروجن کار سره نښلي پروا نه کوي. صحیح ده. نو دې نه بعد که زه بیا د دې تعامل کوم HX سره، نو دلته باید د مارکانیکوف قاعده چې ده دا باید ترسره شي، د مارکانیکوف قاعدې مطابق ترسره شي، چې دا هغه دا وایي چې هایدروجن به هغې کاربن سره نښلي چې مخکې نه هایدروجن لري، چې زیات هایدروجن ولري، نو هغه سره باید هایدروجن ونښلي. نو ما سره به بیا راشي R C، او دا C هغه کاربن چې مخکې دوګونې اړیکه درلودله، او R، او دا هایدروجن چې مخکې نه ورسره و، دا هایدروجن به زه اضافه ور اچوم. اوس دا دویم دا دغه هایدروجن دی، او مخکې د X درلودو، اوس به د سره X بل هم راشي. نو دا دې کې جیمینل جوړ شو، جیمینل هلايد. جیمینل دې ته چې په یو اتوم باندې دواړه یو شان مایوزونه XX. دې مثال به واخلو، مثلا اسیتلین دی، او دا موږ مخکې کړی هم دی. چې دا پروپاین به واخلو، اوکې دواړه اخلو. نو موږ سره HC درې ګونې اړیکه CH، او د دې ریاکشن زه د HBr سره کوم. پر اکساید نشته ښه، پر اکساید اغیزه یوازې په HBr کې، نو پر اکساید نشته. نو ما سره به راشي HC دوه ګونې اړیکه CH، پاتې څه شو H. یو H به زه د سره ولګوم، او یو Br به زه د سره ولګوم. او که د سره دا تعامل زه بیا مخکې بوځم HBr سره، دا تعامل زه HBr سره بیا ترسره کړم، نو ما سره به راشي HC یو ګونې اړیکې دوه ګونې بدل راشي په یو ګونې باندې H، او دا پخواني HBr یو هایدروجن د سره، او Br دې د سره. اوس چې دا هایدروجن نښلي، دا باید چا سره یوځای شي؟ دا باید مارکانیکوف هغه هایدروجن هغه کاربن سره یوځای که چې هغه مخکې نه ډېر هایدروجن لري په دوه ګونې اړیکه کې، نو د سره باید یوځای شي.
نو دا هایدروجن مې دلته ولیکو او برومین دلته راغی نو 1 ډای برومو ایتان چې دا په لاس راغی. اوس دې ته ګوره دې کې مارکانیکوف صرف په دویمه دې کې مارکانیکوف کې دې مطابق استعمال شو. اول کې ضرورت نو که زه پروپاین واخلم پروپاین CH3 CH2 پروپاین اخلم نو C درې ګونې اړیکه CH سره دا پروپاین دی او د دې ریاکشن زه د HBr سره کوم. ناول کې به مارکانیکوف استعمالیږي ځکه دا هایدروجن ځکه دا غیر متناظر الکاین دی نو دا هایدروجن باید زه دې کاربن سره یو ځای کړم نو ما سره به راشي CH3 C دو ګونې اړیکه CH دلته به راشي د شی Br او دلته به راشي هایدروجن او د دې ریاکشن که زه بیا وکړم CH3 CBr دو ګونې اړیکه د CH2 سره زه وکړم صحیح ده د دې ریاکشن زه بیا د HBr سره وکړم نو دا بیا دا غیر متناظر دی دا هایدروجن باید هغه سره یو ځای کړم چې ما سره هایدروجن ټول نه زیات دي نو ما سره به راشي CH3 C دلته Br یو Br بره او CH3 دا ما سره 2 ډای برومو پروپان شو. نو دې ته جیمینل وایي جیمینل ډای هیلو الکان ورته جیمینل وایي چې په یو کاربن باندې دواړه یو شان ګروپونه دي او که چېرته مجاور کاربنونو باندې دوه یو شان ماویزونه وي یا دوه یو شان هیلوجنونه وي نو هغې ته بیا ویسینل وایي هغې ته موږ څه یو ویسینل. همدارنګه که موږ پروپاین واخلو CH3 او C درې ګونې اړیکه CH او د دې ریاکشن موږ د HI سره وکړو صحیح ده منفي اویا ډګر سینټیګریډ کې نو ما سره به راشي C ډبل بانډ او موږ ویل چې دا به د سرم هایدروجن او ایوډو او CH3 دا به تاسو راشي 15% او دا تعامل کوم داسې جریان لري نو دا به بیا نور مخکې لاړ شي او ما سره به راشي CH3 C دلتم ایوډو او دلته به راشي ما سره شي CH نو ما سره هایدروجنونه چې دي همغه یو کاربن سره ایډ شوي همدارنګه هیلوجن چې دی همغه یو کاربن سره ایډ شوی دی صحیح ده چې د موږ جیمینل یو او دا د مارکانوکوف قاعدې مطابق ترسره کېږي او دا تقریبا 15 محصول چې دا موږ سره په لاس راځي. او دا موږ دا تعاملات موږ داسې نشو کولی چې یوازې یو مالیکول HX باید تعامل وکړي بس نور یې نه کوي یوازې دې پورې ریاکشن وشي دا نه بلکې دا ریاکشن مخکې هم ځي موږ سره
همدارنګه که موږ اسیتلین واخلو د دې تعامل موږ وکړو د ایچ سره نو ما سره به CH2 دوګونې اړیکه CH او فلورین به راشي چې دې ته موږ وینایل فلوراید یو وینایل فلوراید او د ده داسې موږ کولی شو چې ایپاک نوم یې ولیکو څه ده نو دا بیا فلورو ایتین دی چې موږ سره فلورو ایتین او د دې فردر بیا هم ریکشن کیدی شي نو بیا بلته مارکانوکوف قاعده چې دا استعمالیږي مارکانوکوف قاعده مارکانوکوف قاعده کې هایدروجن باید هغه سره یو ځای شي چې سره ډېر هایدروجن وي نو CH2 سره چې هایدروجن یو ځای شي دا به څه شي CH3 CH یو فلورین دلته یو فلورین بره د دې نوم به شي ما سره 1 ډای فلورو ایتان نو په نو موږ سره د تعامل چې دی هیلوجن جمعي تعامل چې دی په نسبت د الکاینز دا لږ سلو دی ولې چې د دې د الکترونو کثافت سیمیټریکل دی ډیفیوز دی یو بل کې ننوتی دی یو پی اربیټال په بل پی اربیټال کې ډیفیوز شوی دی د دې وجې نه د تعامل چې دی دا لکه د اولفین په نسبت باندې الکینز په نسبت باندې دا لږ ډېر ستونزمن دی او رو تر سره کیږي سلو ریاکشن دی په نسبت د الکینز لکه زر تر سره کیږي ځکه الکترونو کثافت دلته په یو ځای کې دی پاس او لاندې دی او دلته سیمیټریکل دی ګر چاپیره د استوانې په حالت کې دی صحیح ده نو د برومین اوبه چې موږ د منځه ویسو صحیح ده لکه تیر ټیسټ کې موږ الکین دپاره دا یو ښه ډیټیکشن و نو همدارنګې سوګنې اړیکې توصیفي روښانه کوي موږ سره موږ برومین اوبه یو کمپاونډ سره ځای کوو د هغه برومین اوبه رنګ چې دی نسواري هغه د منځه ځي نو دې نه دا معلومیږي چې موږ سره دې کې سوګنې اړیکې چې دا شتون لري